سخت سردی په موسم کې د غسل په ځای باندې تیمم کول صحیح حیثیت لري. دغه شانتي د سخت سردی په موسم کې د وضو په ځای باندې تیمم کول شرعي حواله سره صحیح حیثیت لري. آیا د سخت سردی په موسم کې د غسل په ځای باندې د وضو په ځای باندې تیمم کول جایز یا ناجایز؟ په دې حواله سره ملګری تپوس کړل. ډیره مهمه او ضروري مسله ده، خاص کر کې د سردی په موسم کې ډیر کسان په دې حواله سره تپوس کوي. د ملګریم دا تپوس کړل چې زمنګ په علاقہ کې ډیر زیات یخنی وي، ډیر زیات ساړه وي، نو آیا په دغه سردی په دې موسم کې په دې یخ ځای کې د غسل په ځای باندې کې چې غسل واجب شي نو دغه په ځای باندې تیمم کول شي یا نشي کولای؟ دغه شانتي د وضو په ځای باندې تیمم کول جایز دي زمنګ لپاره ناجایز دي؟ شریعت په دې حواله سره سوی دویم تپوس دا کړل چې د تیمم طریقه څه ده. د تیمم طریقه به دم خیمه، لیکن د هغې نه مخکې دا واورئ چې تیمم په هر صورت کې جایز نه دی، بلکې دا د غسل او د وضو یو متبادل دی. کچری مثال طور پر جو سه داسې وي چې د یو میل په فاصله باندې اوبه نه راویږي، امکان هم نه وي او د مانځه ټیم ختمېدو والا وي، نو په دغه صورت کې بیا کچری د جنبي وي د باندې غسل واجب وي نو د په دغه لپاره هم تیمم کولی شي، یا دغه شانتي د وضو نه وي نو د وضو لپاره هم د تیمم کولی شي. دا یو شرعي عذر دی. دغه شانتي اوبه خو موجود دي، لیکن هغه اوبه باندې د قدرت نه چې هغه اوبه د حاصل کی، یعنی کچری دی هلته کیږي نو هلته کې د دشمن موجود دی، د مرګ خطر ده، نو په دغه حواله سره اوبه موجود دي لیکن په دغه اوبه باندې قادر نه دی، د قدرت حاصل نه. په دغه صورت کې بیا د څه کولی شي؟ کچری جنبي وي غسل په واجب نو د غسل د پاره تیمم کولی شي، او دغه شانتي د وضو لپاره د وضو په ځای باندې د هم تیمم کولی شي. یا دغه شانتي یو کس داسې وي چې ډیر سخت بیمار وي، کچری دی اوبه استعمالي نو د مرګ خطر ده، یا دغه شانتي ډیر داسې بیمار دی چې ډاکټر ته منع کړل چې چېرته اوبه استعمال کړي نو ستا مرګ یقیني دی، په دغه صورت کې د شرعي معذوره دی. اوس مثال طور پر د ملګري دا تپوس کړل چې زمونږ علاقه یخه ده، نو یخه علاقه داسې شرعي عذر نه دی. شرعي عذر ما تاسو ته بیان کړو چې چېرې اوبه نه وي او د یو میل په فاصله باندې نه وي او دلته کې د میلاویدو خطر هم چې کوم دی د موز قضا کېدو خطر وي، نو په دغه صورت کې یا دغه شانتي اوبه وي لیکن په هغې باندې قدرت نه وي، د هغې مثالونه ما تاسو درکو، یا یو کس داسې چې هغه اوبه استعمالوي د هغه د مرګ خطره ده، نو په دغه صورت کې دا به شرعي معذور. لیکن صرف د سهولت لپاره چې بای زمونږ علاقه ډېره یخه ده، موږ د غسل په ځای باندې یا دغه شانتي د وضو په ځای باندې تیمم کولی شو یا نشو کولی، نو دا شرعي عذر نه دی. شرعي عذر ما تاسو مخې ته بیان کړو. بهرحال راځو مسلې طرف ته، د تیمم طریقې طرف ته چې د تیمم طریقه څه ده. تیمم په څه شي باندې کوي؟ نو تیمم په هغه شی باندې کولی شي چې کوم د ځمکې د جنس سره تعلق لري. خاوره شوه، په خاوره باندې تیمم کول جایز دي، ګډه شوه په هغې باندې تیمم کول جایز دي، یا دغه شانتي چونه وغیره د ځمکې نه چې کوم شیزونه راوځي، یعنې چې کوم ته اور ولګي هغه ولې کېږي نه سوځي، نو دغه د ځمکې د جنس نه چې کوم هغه شیزونه دي په هغې باندې تیمم کول جایز دي. یا دغه شانتي زما مخې ته راډکس موجود دی، په دې باندې دومره دوړه پرته ده چې په دې باندې سړی لکیرې راوکاږي، کرخه راوکاږي، هغه په نظر راشي، دا کچری دومره دوړم په بل څه شي باندې په تخته باندې موجود دي، نو په هغې باندې هم تاسو تیمم کولی شئ. سمجھ کې مو خبر راځي؟ پکار ده چې هغه دوړه هغه دغه صفاوي، ځای صفاوي، خاوره صفاوي. د دې طریقه دغه ده چې لومړی نیت وکړئ. 3 فرایض دي نیت کول. دویم فرض دغه ده چې لاس په دغه شانتي په هغې خاوره باندې د دواړه لاسه کېدوئ داسې مخې ته به ووځي، بیا به شاته راولئ، بیا به څه وکئ په پوره مخ باندې به د لاس راوکاږئ داسې پوره مخ. یو ځله تاسو دا لاس تاسو په خاوره باندې دغه کو او بیا په پوره مخ راوکاږو، او بیا دریم فرض دغه دی چې بیا به لاس په خاوره باندې کېدوئ، مخې ته به ووځئ، شاته به یې راولئ، او د ښی لاس نه دی د دوه ګوتې به داسې راولئ، داسې به بوځئ پوره، بیا به یې داسې راولئ داسې پوره. دا یو لاس شو، او بیا دا بل لاس بیا به دا داسې کوي، داسې به یې راولئ، داسې، او بیا به یې داسې پوره بوځئ. دا د غسل دا 3 فرایض دي. نیت کول، دغه شانتي لاس په خاوره باندې دغه کوي، او بیا به په مخ باندې دغه کوي، او بیا دغه شانتي د دواړه لاسونه د دې به مسح وکړئ. نو د دې طریقه ما تاسو ته پریکټیکلی وښوله چې دا د تیمم طریقه ده. نو بهرحال امید کوم چې د تیمم دا طریقه هم په سمجھ کې راغلي، د تیمم شرایط هم په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.